که چیرې د یو مثلث درې واړه زولې مساوي وي کوم ډول مثلث دی او د دې مثلث د زاویو اندازه به څومره وي؟ سلامونه. په دې درس کې به د متساوي الاضلاع مثلث مساحت، ارتفاع، د محیطي او محاطي دایرو د شعاګانو پیدا کول ولولو. نو راځئ چې یو ځای وګورو. متساوي الاضلاع مثلث هغه مثلث ته ویل کیږي چې درې واړه زولې او زاویې سره مساوي وي. د متساوي الاضلاع مثلث د ارتفاع فرمول عبارت دی له h مساوي جذر 3/2a. د زلو له مخې د متساوي الاضلاع مثلث د مساحت فرمول عبارت دی له s مساوي جذر 3/4a مربع. د متساوي الاضلاع مثلث د محیط فرمول عبارت دی له p مساوي 3/2a. په متساوي الاضلاع مثلث کې د محیطي او محاطي دایرې د شعاع رابطې عبارت دی له r مساوي a پر جذر 3 یا r مساوي a پر 3 ضرب د جذر 3، r مساوي a پر 2 جذر د 3 یا r مساوي a پر 6 جذر د 3. راځئ چې د دې موضوع اړوند یو څو کانکوري پوښتنې حل کړو. که د یو متساوي الاضلاع مثلث محیط 1.4 سانتي متر وي، د مثلث ارتفاع عبارت ده له 4 جزونه راکړل شوي دي. د مثلث د ارتفاع د پیدا کولو لپاره د مثلث یو زله په لاس راوړو. نو د متساوي الاضلاع مثلث د محیط فرمول څخه لرو چې p مساوي کیږي 3/2a سره. اوس راځو د p پر ځای باندې قیمت لیکو چې په پوښتنه کې راکړل شوی ده 1.4 سانتي متر، دا مساوي کیږي 3/2a سره. د a د لاسته راوړلو لپاره د مساوات دواړه خواوې 2/3 کې ضربوو چې دا مساوي کیږي 208/3 سانتي متر سره. اوس د ارتفاع په فرمول کې د a قیمت په وضع کولو سره لرو چې فرمول په دې شکل ده چې h مساوي کیږي a/2 جذر د 3. اوس د a پر ځای باندې قیمت لیکو چې 208/3 ضرب د 1/2 د مخرج په ځای باندې لیکو 1/2 ضرب د جذر د 3 او اخره کې لیکو سانتي متر سره. اوس له دې نه وروسته چې دا کله موږ ساده کو، د ساده کولو نه وروسته دا مساوي کیږي 1.4/3 جذر د 3 سانتي متر سره. نو لومړی جز سم ځواب دی. ډیر ښه. اوس یوه بله پوښتنه حلوو. د یو متساوي الاضلاع مثلث محیط 9 سانتي متر دی. د محاطي دایرې شعاع پیدا کړئ. 4 جزونه راکړل شوي دي. لومړی د محیط له فرمول څخه د یوې زولې اندازه پیدا کوو. نو لرو چې p مساوي کیږي 3/2a سره. اوس د p پر ځای باندې قیمت لیکو. په پوښتنه کې راکړل شوی څو دی؟ 9 سانتي متر. دا مساوي کیږي 3/2a سره. د a د پیدا کولو لپاره د مساوات دواړه خواوې 2/3 کې ضربوو. نو a موږ سره مساوي کیږي 28/3 سانتي متر سره. چې دا ساده کړو a موږ سره مساوي کیږي له 26 سانتي متر سره. اوس د محاطي دایرې د شعاع له فرمول څخه لرو. د محاطي دایرې د شعاع فرمول r مساوي کیږي a/6 جذر د 3 سره. راځو د a پر ځای باندې قیمت لیکو. r موږ سره مساوي کیږي له 26 سانتي متر ضرب د 1/6 ضرب د جذر د 3. د ساده کولو نه وروسته د r قیمت موږ سره مساوي کیږي 14/3 جذر د 3 سانتي متر سره. نو دریم جز سم ځواب دی. اوس هم راځو او یو بله کانکوري پوښتنه حلوو. د متساوي الاضلاع مثلث محیط 100 سانتي متر دی. د مثلث د محیطي دایرې شعاع پیدا کړئ. 4 جزونه راکړل شوي دي. لومړی د متساوي الاضلاع مثلث د محیط له فرمول څخه د یوې زولې اندازه پیدا کوو. نو د یوې زولې د پیدا کولو لپاره لرو چې p مساوي کیږي 3/2a سره. اوس د p پر ځای باندې قیمت وضع کوو چې 100 سانتي متر ده، دا مساوي کیږي 3/2a سره. د دې لپاره چې د a قیمت په لاس راوړو، د مساوات دواړه خواوې 2/3 کې ضربوو چې a مساوي کیږي 200/3 سانتي متر سره.
اوس د محیطي دایرې د شعاع په فورمول کې د A قیمت وضع کوو. فورمول یې لرو چې R مساوي کیږي A پر 3 ضرب د جذر د 3. R مساوي کیږي 200 پر 3 ضرب د 1 پر 3 ضرب د جذر د 3 سانتي متر چې دا مساوي کیږي 200 پر 9 جذر د 3 سانتي متر سره. نو څلورم جز سم ځواب دی. اوس هم یو بل کانکوري پوښتنه حلوم. ښه ځیر شئ. د یو متساوي اضلاع مثلث محیط 4 سانتي متر دی. د مثلث مساحت پیدا کړئ. 4 جزونه لرو. لومړی د متساوي اضلاع مثلث د محیط له فورمول څخه د یوې زولې اندازه په لاس راوړو او د مساحت په فورمول کې وضع کوو. نو لرو چې P مساوي کیږي 3A پر 2 A مساوي کیږي 2 ضرب د 4 پر 3 سانتي متر سره. د ساده کولو نه وروسته دا مساوي کیږي 8 پر 3 سانتي متر سره. د یوې زولې اندازه مو پیدا کړه. اوس د مساحت په فورمول کې وضع کوو چې د مساحت فورمول S مساوي کیږي A مربع پر 4 ضرب جذر د 3 سره. دا مساوي کیږي د A پر ځای باندې قیمت وضع کوو 8 پر 3 کل مربع سانتي متر مربع ضرب د 1 پر 4 ضرب جذر د 3. د ساده کولو نه وروسته دا مساوي کیږي 4 پر 9 ضرب د 1 پر 4 ضرب د جذر د 3 سانتي متر مربع سره چې نور هم ساده کو. دا مساوي کیږي 14 پر 9 ضرب جذر د 3 سانتي متر مربع سره. نو دریم جز سم ځواب دی. اوس هم داسې یو موضوع ګورو چې څنګه کولی شو د مثلث مساحت په نورو طریقو په لاس راوړو. نو راځئ چې د ساين قانون یو ځای وګورو. د ساين قانون په هر ABC مثلث کې چې A, B او C زاویې او A, B او C د زولو اوږدوالی وي د A پر ساين A مساوي B پر ساين B مساوي C پر ساين C رابطې ته د ساين قانون وایي. د ساين قانون څخه په لاندې حالتونو کې ګټه اخلو. د حاده او منفرجه مثلثونو د حل لپاره موږ دې معلوماتو ته اړتیا لرو. لومړی شکل. لومړی حالت AAS یا ASA دا رنګه چې A زاویه او S زوله ښیي. په دې حالت کې د 2 زاویو او یوې زولې اندازه راکړل شوې وي او له دې معلوماتو څخه په ګټه اخیستنې سره کولی شو چې نورې زولې او زاویې په لاس راوړو. دویم شکل. دویم حالت SSA دی چې په دې حالت کې د 2 زولو او د مخامخې زاویې اندازه ورکړل شوې وي. ګرانو زده کوونکو د ساين قانون د زولو او زاویو ترمنځ مهمه رابطه جوړوي. له دې قانون څخه د مثلث د مسایلو په حل کې ګټه اخیستل کیږي. د قایم الزاویه مثلث د حل لپاره د فیثاغورس له قضیې څخه کار اخیستل کیږي. خو د منفرج الزاویه او حاد الزاویه مثلث نامعلومه برخې د فیثاغورس قضیې په مرسته نه پیدا کیږي. له دې وجې د منفرجه او حاده مثلث د نامعلومو اجزاو د پیدا کولو لپاره د ساين له قانون څخه ګټه اخلو. ډیر ښه. ګرانو زده کوونکو اوس هم راځو او کانکوري ټکي یې ګورو. کانکوري ټکي. د مثلث د نامعلومو برخو د پیدا کولو لپاره هغه وخت د ساين له قانون څخه ګټه اخیستل کیږي چې د مثلث 2 زاویې او یو زولې معلومه وي. د مثلث 2 زولې او د دې 2 زولو څخه د یوې مخامخ زاویه معلومه وي. اوس د دې موضوع اړوند کانکوري پوښتنې حلوم. په کوم حالت کې د ساين له قانون څخه ګټه نه اخیستل کیږي؟ 4 جزونه راکړل شوي دي. د دې پوښتنې په دویم جز کې لیدل کیږي چې د مثلث 3 واړه زاویې معلومې دي. ولې نشو کولای چې د یو مثلث د زاویو نه د ساين د قانون په مرسته د مثلث زولې په لاس راوړو؟ نو دویم جز سم ځواب دی. اوس یو بل پوښتنه ګورو. لاندې شکل ته په کتو د B زاویه مساوي ده ل. 4 جزونه راکړل شوي دي او هم شکل ښودل شوی دی. په دې پوښتنه کې 2 زولې او یوه زاویه معلومه ده. نو لرو چې A مساوي 4 B مساوي 4 او A زاویه مساوي کیږي له 80 درجو سره. رابطه لرو چې A پر ساين A مساوي B پر ساين B. اوس د A B پر ځای باندې او همدارنګه د ساين د A پر ځای باندې یعنی د A زاویې پر ځای باندې قیمت یې وضع کوو. 4 پر ساين د A پر ځای باندې 80 درجې مساوي کیږي 4 پر ساين د B چې له دې ځای نه ساين د B مساوي کیږي جذر د 3 پر 2 سره. اوس د B زاویې د پیدا کولو لپاره ارک د ساين د جذر د 3 پر 2 پیدا کوو چې دا مساوي کیږي له 80 درجو سره. نو څلورم جز سم ځواب دی. اوس یو بل کانکوري پوښتنه حلوم. د ABC مثلث کې کچيري B مساوي 15 سانتي متر او R مساوي 15 جذر د 2 پر 2 وي
نو د بی زاویه مساوي ده ل. بیا هم 4 جزونه راکړل شوي دي. د ساین د قانون څخه لرو چې A پر ساین A مساوي B پر ساین د B مساوي C پر ساین C مساوي 2R سره. د عمومي رابطې څخه یو بخش را اخلو چې دا ټول یو د بل سره مساوي دي. نو موږ سره د B زوله او همدارنګه د R قیمت معلوم دی. نو B پر ساین د B مساوي 2R برخه تینا را اخلو چې دې ځای نه ساین د B مساوي کیږي B پر 2R سره. ساین د B مساوي کیږي د B پر ځای باندې د زولې پر ځای باندې 15 پر 2 ضرب دی د R پر ځای باندې 15 ضرب دی جذر دی 2 پر 2 لیکو. دا مساوي کیږي 1 پر جذر دی 2 سره او دا په دې شکل هم لیکلی شو چې جذر دی 2 پر 2 سره. اوس د B زاویه مساوي کیږي د 15 درجو سره او 15 درجې د رادیان له جنسه مساوي کیږي له پای پر 4 سره. نو دریم جز سم ځواب دی. ګرانو زده کوونکو دا درس مو تر همدې ځایه و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.